السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې ټول جوړ او تیار او د صحت په جامو کې راځو. نن ورځې یو ویډیو په دې اړه باندې جوړوو چې په هغه کې د سی وي یا ریزومي پیژندنه وکړو او هڅه او کوشش دا وکړو چې څنګه یو سیستم باندې جوړه یا معیاري سی وي جوړه کړو. نو په دې ویډیو کې ما کوشش کړی دی ځینې معلومات داسې راټول کړم چې په هغه کې د سی وي پیژندنه، د سی وي ډولونه او کوم ډول سی ویانې موږ لرو او ترڅنګ یې سی وي موږ څنګه کولی شو جوړې کړو. نو په دې برخه کې به زه دوې دانې ویډیوګانې جوړې کړم. په یوه کې به خاص دا وي چې د سی وي د پیژندنې او دا برخه وي، او دویمه برخه به پر دې باندې کار وکړم چې څنګه موږ سی وي جوړه کړو، یعنی عملي برخه به ولرو. نو راځو په دې برخه کې به موږ لومړی سی وي وپېژنو چې سی وي څه شی دی، چې موږ پښتو کې وایو. سی وي خپله د انګلیسي د دوو تورو چې یوه سی ده او بله وي ده، چې سی د کریکولم او وي د ویټایي لنډیز دی. د دې معنا دا ده چې زموږ د ژوند ځینې معلومات په دې برخه کې یا په یو فایل کې لیکل کیږي، هغه ته موږ سی وي وایو. سی وي څه شی ده؟ سی وي وایي د دندې د پیدا کولو لپاره په تفصیل سره معلومات لیکل شوي، یعنی یوې دندې ته موږ اپلای کوو، د خپل ځان په اړه باندې تفصیلواره معلومات لیکو، هغه په یو فایل کې ږدو چې هغه ته ویل کیږي سی وي. دغه معلومات چې موږ په سی وي کې لیکو دا به څه شي وي؟ په دې کې زموږ د زده کړې، کاري تجربې، مهارتونو، ژبې، کومې ژبې چې زموږ دی، ترڅنګ یې ځینې لیاقتونه چې موږ لرو او لاسته راوړنې، یعنې په دې برخه کې چې موږ کومې زده کړې کوو او د هغه ترڅنګ کومې لاسته راوړنې لرو هغه په سی وي کې لیکو. د سی وي هدف څه شی دی؟ هدف یې دا دی چې ادارې ته وښیي دغه کس چې ده سی وي یې جوړه کړې ده یا سی وي جوړي دغې وظیفې ته مناسب دی او کومې وړتیاوې لري. یعنی د سی وي هدف دا دی چې موږ یو چاته داسې معرفي کړي چې موږ دغه دندې ته مناسب یو او کومې وړتیاوې چې زه لرم هغه په دې وظیفه کې دي. یعنې موږ داسې ویلی شو چې د سی وي معنا دا ده چې د وظیفې لپاره موږ خرڅ کړي، یعنی موږ وظیفې ته ورورسوي. هغه کس چې دا زموږ سی وي ګوري هغه د وظیفې لپاره موږ خریدار وبولي. بل راځو د سی وي ترڅنګ موږ یو بل کلمه هم لرو چې د ریزومي په نامه ده. دا هم عین لکه سی وي داسې ده، خو فرق یې څه شی دی؟ ریزومي څه شی ده؟ ریزومي عین لکه سی وي، خو فرق یې دا دی چې دلته به معلومات په مختصر یا لنډ ډول باندې لیکل شوي، یعنی هغه شیان چې موږ په سی وي کې ږدو په ریزومي کې هم کولی شو فقط د مفصل یا د تفصیلواره پر ځای باندې چې لیکو په لنډ ډول باندې. یعنی غوښتونکي ته موږ دا فرصت ورکوو چې موږ ځان ورته په لنډ ډول باندې معرفي کړو. معمولا ریزومي له یوې څخه تر 2 صفحو وي او سی وي کیدای شي چې تر 2 صفحو زیاته وي. په دې کې کوم معلومات موږ لیکلی شو؟ په کې زده کړه ده، کاري تجربې دي، مهارتونه، لیاقت او لاسته راوړنې او داسې نور شیان ولیکلی شو. ریزومي په داسې ځایو کې وکاریږي چې زیاتره د نوي کارمند د ګمارلو لپاره چټکه پرېکړه کوي، یعنی غواړي چې کارمند ژر تر ژره کار ته راولي. نو په دا ځای کې د چی څخه کار اخلي؟ د ریزومي څخه کار اخلي، لکه هغه ځینې شخصي شرکتونه یا هم ځینې شخصي تجارتي کمپنیانې. د سی وي او ریزومي ترمنځ فرق څه شی دی؟ سی وي اوږده وي، ریزومي لنډه وي. سی وي تفصیلواره یعنی تشریح ډیره لري چې په هغې کې د ټولو تجربو، زده کړو او مهارتونه دا ټوله په تفصیلواره توګه یا په مفصل ډول باندې لیکل کیږي. ریزومي کې یوازې هغه معلومات لیکل کیږي یا ښیي چې د خاص دندې لپاره اړین وي. سی وي زیات وخت د تعلیمي یا څیړنیزو ادارو لپاره کارول کیږي او پاتې شو ریزومي چې دی هغه د تجارتي کمپنیو او شرکتونو لپاره کاریږي. اوس راځو د سی وي او ریزومي
پر ډولونو باندې بحث کوو چې څو ډوله په دې هر یو کې موږ لرو. دې ته یو ډول دی کرونولوژیکل، فنکشنل، کمباینیشن او ټارګټ. یعنی موږ د سی وي دپاره دا 4 ډوله لرو. راځو پر هر یو بیا بیل بیل بحث وکړو. کرونولوژیکل سی وي دا ډول سی وي د تجربې یا کاري سابقې پر اساس باندې ولیکل کیږي. یعنی نوې تجربه تر ټولو مخکې راوړل کیږي او زړې تجربې وروسته. د کرونولوژیکل سی وي ګټه څه شي ده؟ د هغو کسانو لپاره غوره او مناسب دی چې کاري سابقه قوي او دوامداري. هغه کسان چې په یو برخه کې زیات وخت کار کړي د هغو لپاره دا کرونولوژیکل ډېر غوره سی وي ده. بل د مسلکي پرمختګ څرګندونه هم کوي. مناسب د هغو کسان دپاره نه ده چې هغوی د لنډ وخت لپاره یو ځای کار کوي، بیا بل ځای ځي، بیا بل ځای، یا هم یو ځای د لنډ وخت لپاره کار کوي، 2 میاشتې کار کوي، بیا 1 کال بیکار وي. د داسو کسانو دپاره دا سی وي مناسب نه ده. او د هغه ترڅنګ د هغو کسانو دپاره هم کرونولوژیکل سی وي مناسب نه ده چې د کار بازار ته نوی ورځي، یا هم یو ځای چې کار شروع کوي هلته دی نه وي. د هغو دپاره کرونولوژیکل سی وي غوره انتخاب نه دی. فنکشنل سی وي ده. په فنکشنل سی وي کې تمرکز زیات پر مهارتونو او وړتیاوې وي. یعنی دلته د تجربې یا کاري سابقه ډیر په پام کې نه نیول کیږي. دلته چې زیات په پام کې نیول کیږي هغه مهارت او وړتیا ده، چې موږ په کومه برخه کې وړتیا لرو، په کومه برخه کې مهارت لرو. د دې ګټه څه شي ده؟ د فنکشنل سی وي ګټه څه شي دي؟ د هغه چا لپاره غوره ده چې خپل مهارت یو چاته وښي. لکه څوک؟ لکه د پوهنتون یا د مکتب یا د انسټیټوت یا د نورو برخو تازه فارغ شوي کسان چې دلته ګوره دوی کاري تجربه نه لري. دلته به د چیش کې خپل مسلک رامخته کوي. مسلک یعنی څه؟ په مایکروسافټ افیس کې وړتیا لري، دغه مهارت یا وړتیا باید چې د چیش کې په سی وي کې ولیکي. هغسې تر څنګ نورې وړتیاوې یا مهارتونه راواخلي. بل چې دی ګټه دا ده که مثال یو څوک داسې وظیفه یا کار کوي چې 2 میاشتې کار کړی، بیا 3 میاشتې کار نه دی کړی، یا 1 کال یې کار کړی دی، 1 کال یې کار نه دی کړی، نو دی چیش کې خپل کاري تجربې نه راپورته کوي، د مهارتو څخه کار اخلي. فنکشنل سی وي د هغو کسانو لپاره مناسب نه ده. یعنی دا ډول سی وي باید چې جوړه نه کړي چې کله یو وظیفه والا داسې کس غواړي چې هغه تجربه ولري، خو دوی چیش کې داسې وظیفې ته اغتنام کوي چې هغه د تجربې والا کس غواړي. د داسې وظیفې لپاره باید چې اپلای ونه سي. راځو د سی وي دریم ډول چې موږ ول کمباینیشن سی وي ده. کمباینیشن سی وي هغه سی وي ته وایي چې د فنکشنل او کرونولوژیکل سی وي ترکیب راسي. یعنی په دې کې هم مهارتونه ذکر سي او هم تجربې. ګټه یا غوره د چا لپاره ده؟ د هغو کسانو لپاره غوره ده چې هم قوي مهارت ولري او هم پوره یا کافي تجربې ولري. په دې سی وي کې د یو چا جامع تصویر وړاندې کیږي. ټارګټډ سی وي دا سی وي چې د خاص د یو ځانګړي دندې لپاره ترتیبیږي. یعنی هر څه پکې د هماغې دندې مطابق انتخابیږي. څه معنا؟ یو وظیفه اعلان ته ځي، ته دا سی وي جوړوي چې یوازې دغې وظیفې ته کار وکړي. نو دې ته موږ څه وایو؟ ټارګټډ سی وي. دا ټارګټډ سی وي چې ده دا د هرې وظیفې لپاره بیل بیله سی وي جوړیږي. نو دا زیاتره وخت هم غوره وي ځکه چې یوې وظیفې ته ښه برابره او جوړي، او زیاتره وخت خسته په دې چې ته به هرې وظیفې ته بیله بیله سی وي جوړی. راځو ګټه چې شي ده یا دا سی وي په کوم ځای کې غوره ده؟ د کار غوښتونکي لپاره ډیر اغېزناکه وي ځکه چې ښیي د هماغې دندې لپاره ځانګړې مناسبه. دا سی وي زیاته تمرکز لرونکی وي. یعنی تا کوشش دا کړی چې یو داسې سی وي جوړه کړې چې خاص فوکس یا تمرکز پر یوې وظیفې. اوس راځو د سی وي په عموم کې ګټې څه شي دي؟ د سی وي ګټې دا دي چې ته ادارې ته د خپل ځان په اړه باندې اساسي معلومات ورکوي. بل دا دی چې خپل زده کړې، تجربې، مهارتونه روښانه کوي. بل د مرکې یا انټرویو لپاره د رسېدو چانس سی وي تاته ودرکوي. بل ستا د شخصیت او مسلکي طرف روښانتیا رامنځته کوي. همدا ډول رقابت کې ستا سره دا مرسته کوي چې تر نورو مخکې شي.
راځو پر دې بحث کوو چې د سی وي ارزښت په څه کې دی. یو ارزښت یې په دې کې دی چې د کارموندنې یو مهمه وسیله ده. یعنې که څوک وغواړي چې وظیفه پیدا کړي یا یو څوک د وظیفې لپاره یو څوک ګماري، نو د سی وي د دې لپاره یو غوره وسیله ده. بل دا دی چې دا سند ادارې ته دا قناعت ورکوي چې ته ولې د دې دندې لپاره مناسب یې. بل له نورو کسانو سره د پرتله کولو اسانه وسیله ده. بل دا دی دا شی چې ته څومره منظم، مسلکي او با استعداد. نو دا و د سی وي ارزښت. بل راځو د سی وي جوړولو طریقې. د ورډ یا همکار اپلیکیشن په واسطه باندې موږ کولی شو چې سی وي جوړ کړو، انلاین د ټیمپلیټ په واسطه، او ترڅنګ د ای آی په مرسته موږ تاسو کولی شو چې سی وي جوړ کړو. راځو د ورډ په واسطه. څه معنا؟ په دې معنا چې موږ د ورډ په واسطه وکولی شو په خپل کمپیوټر کې خپله به سی وي لیکو. د ورډ پروګرام به راخلاصوو، په هغه کې به خپل نوم، د تماس معلومات، ایمیل، پته او داسې نور شیان لیکو. د هغه ترڅنګ تعلیمي سابقه به په ترتیبواره ډول سره لیکو چې په هغې کې به د مکتب مخکې راځي، بیا به د پوهنتون د راځي، په پوهنتون کې لیسانس او ماسټر او دوکتورا هغه بیا وروسته لیکو، چې د هغه سره به د فراغت نیټې هم لیکو چې په کومه نیټه باندې پوهنتون موږ شروع کړو او په کومه هم پای ته ورسوي. د هغه ترڅنګ که چیرې کاري تجربه ولرو هغه به هم په ترتیب سره ولیکل کېږي، یعنې تازه تجربې به پاس لیکو او زړې به لاندې لیکو، او ترڅنګ هغه مهارتونه لیکو چې د دندې لپاره ګټور وي، لکه کمپیوټر ژبې او داسې نور. دغه ترڅنګ په سی وي کې موخه یا هدف هم لیکو چې ولې غواړو دې کار ته نومان شو یا ولې غواړو دا کار ترلاسه کړو. د سی وي د جوړولو لپاره موږ کولی شو د موبایل د اپلیکیشنونو څخه هم استفاده وکړو، چې دلته مې یو څو اپلیکیشنونه درته راخیستي دي چې کولی شئ له هر یو څخه بیل بیل استفاده وکړئ. یعنې دا پروګرامونه موږ کولی شو له پلی سټور یا اپ سټور څخه ډاونلوډ کړو او په خپل موبایل کې انسټال کړو، خپل معلومات هلته پشکې وراچوو او هغه بیا موږ ته جوړه سی وي بعضې د پی ډي اف په ډول باندې موږ ته په لاس راکوي، چې هغه موږ څه کړو ډاونلوډوو یې، چې ډاونلوډ مو کړله کولی شو هغه بیا پرنټ کړو، استفاده ځنې وکړو. بل موږ کولی شو چې سی وي په آنلاین ډول باندې هم جوړ کړو، چې په هغه کې هم یو د کانوا ویب سایټ دی، دغسې زی ټي نوو ریزومي ده، ریزومي ډاټ کام دی، سی وي میکر، ویژول سی وي، چې د هغه د هر یو لینکونه مې هم دلته پرېښي دي. بل موږ کولی شو د ټیمپلیټ په واسطه باندې، اول موږ او تاسو ټیمپلیټ ترلاسه کوو. ټیمپلیټ موږ له کومه کوو؟ ټیمپلیټ زیاتره له انټرنیټ څخه ډاونلوډیږي، یا هم له بل کس څخه موږ څه کوو یو جوړ ټیمپلیټ اخلو، په هغه کې تیار موږ ته لارښوونه کېږي چې په دې ځای کې نوم وراچوه، په دې ځای کې پلانکی شی، په دې ځای کې پلانکی شی، د هغه پر ځای باندې خپل معلومات وراچوو. د سی وي د ټیمپلیټو د ترلاسه کولو لپاره ما یو څو ویب سایټونه دلته ښوولي، چا کې 24 بلیونز دا لینک دی، ریزومي ډاټ آی او ده او ریزومي ټیمپلیټ دی. یعنې په دې ویب سایټو کې موږ د سی وي لپاره تیار جوړ ټیمپلیټونه شته، له هغه ځای څخه کولی شو چې ډاونلوډ یې کړو او هغه د ورډ په شکل موږ ته راکوي. وروسته کولی شو چې خپل معلومات په دې ټیمپلیټو کې ورواچوو او هغه ځان ته د سی وي په توګه استفاده کړو. بل د هغه ترڅنګ موږ کولی شو چې د مصنوعي هوش یا ای آی په مرسته سی وي جوړه کړو، چې دلته ما دوو پلیټفورمو ته اشاره کړې ده چې د دې په مرسته موږ کولی شو د سی وي معلومات یا د سی وي هغه فایل په د ورډ په شکل ترلاسه کړو، چې په کې یو چټ جی پی ټي دی او بل پرپلیکزیټي دی، چې د دې دواړو په واسطه باندې موږ کولی شو ځان ته یو ښکلې او معلوماتي سی وي جوړه کړو. په راتلونکي ویډیو کې پر دې باندې کار وکړو چې د سی وي جوړولو دپاره موږ پر کومو طریقو ولاړ شو. تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.